بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده که په ایزي لوډ کې چا له زکات ورواستومه نو زکات ادا کیږي او که نه ادا کیږي. محترمینو، د زکات د ادایګي دپاره تملیک یعنی یو فقیر ته مکمل طور قبضه ورکول، هغه د دې مالک جوړول دا ضروري دي چې هغه د خپل مرضي مطابق په هغه کې تصرف وکړي. نو لہذا ایزي لوډ په صورت کې هم د فقیر دپاره پوره قبضه راځي. نو ایزي لوډ کې چې څومره زکات فقیر ته ورسېد، یو تا نیت د زکات کې کړی و، نو دومره زکات ادا سو څومره چې فقیر اصول کې. دا کم ټیکس چې پر راځي هغه به جلا زکات ادا کوي، یا به هغه خرچه ته دلته جلا ورکوي، بغیر د زکاته پیسو به ورکوي. فقیر له چې څومره پیسې په ایزي لوډ کې ورسېدلې هغومره زکات ادا سو. نجم الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 106 په حواله سره د المحیط البرهانی جلد نمبر 3 صفحه نمبر 206، دور مختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 255، الفقه الاسلامی جلد نمبر 3 صفحه نمبر 296، فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 101. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین.